بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. إذا لم يغفر له فمتى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ينادي ضارعا بخضوع قلبنا وذلنا وابتهالنا والتجاء: رسول الله يا خير البرية، نوالك أبتغي يوم القضاء. پامک معظمک بیت اللہ دے، او مدینہ کی محمد رسول اللہ دے. پمکہ کی صفاشت دے مرواشت دے، پامکہ کی صفاشت دے مرواشت دے، او مدینہ کی خل گنبد خضرا دے. پامکہ کی منا مسجد نمرشتا، او مدینہ کی خل مسجد قبا دے. پامکہ کی پاک رسولو پیدا شوے، او مدینہ آخر مسکند مصطفیٰ دے. پامکہ کی کعبشتان وروری گیا، او مدینہ کی محبوب خود تشریف فرما دے. پامکہ معظمہ کی خلق حج کری، او مدینی تچی نذکار د جفا دے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. زما معززو محترمو سامعینو حضرات رونو، دا رمضان او دا رمضان دا صیام او دا روزو
او پر رمضان کې د قیام او د شپې د شوګرو او خاصتا د ليلة القدر او د اعتکاف متعلقه بیانات پر رمضان کې شروع دي. د نننی بیان خلاصہ هغه هم د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت سرا یو طولانی و طویل حدیث و داغی خلاصہ دننی بیان خلاصہ دا حدیث امام شیخ ابن حبان پا کتاب الثواب کے ذکر کردے اور امام بیہقی رحمت اللہ علیہم نقل کردے اور علامہ منذری رحمت اللہ علیہ پر ترغیب و ترہیب کے ددی حدیث د ذکر نباد وائی ولیس فی اسنادہ من اجمع علی ضعفہ دا سے سو کی سند کی نشت دی چیز آغا پر ضعف کے علماء اجماع کری اگر کہ بعض راویانوں کی قیل مقال لباز یا اماؤشتد نداشن تروایات پا ترغیبات و ترہیباتو کے دا اکثرین علماء پا نسبان پیش کول دا جائز دی. طولانی حدیث دی پاکی ترغیب دی دا رمضان دا سیام و دا قیام فضائل او یو دو خطرناک عملون دی دری چاہاں کارون پچا کیوی دا رمضان دا زیاد و کثیر التعداد کی بخششنا ہاں امتیانو تنرسیگی چاکے چدری عمل موجود نو کم علماؤنا مداوری دلی چی رمضان کے انسان تا بخنہ کیگی نو دا بسیوا دا ہاں دری جماعاتو نئی چی کم دری عمل کئی اگوی تا بخشش نمیلاوی. دوائی دا حکیم او دا ڈاکٹر علا فیدہ کئی چی دا مضرات و دا آغا سیزنونا چی دا انسان تا تکلیف ورکا انسان زان بچ کپریزو نشی نو دوا تاثیر نلے. دا دری سیزن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار متعدد روایاتو کے ذکر کری چی دا دری عمل اچا کیوی بخشش نکی نبیا پر رمضان کے متبخشش نوی دا حج پا کولو متبخشش نوی دا عرفی پر روجہ و دا عاشوری پر روجہ او نور چکم دا بخششات و روایات دی او دا معزز و اوقات و دا مقدس و اوقات و دا ایام و فضیلتون دی نو دا غدری جماعت و تب بخشش نوی اگر آزی انشاءاللہ بیان بش. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول دے فرمائی چی ما دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا واوردل شاہغدہ سے فرمائل ان الجنة لتزين من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان. محمد مصطفیٰ فرمائیں یقینا جنت خیست کولشین دا یو کالنا تربل کالا پا وقت دخول دا میاشت دا رمضان دا جنت تزین و دوبارہ صفایانیو خیست کول چی دی دا رمضان پا شروع کی فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ کلچ دا رمضان اولش پراشی دا الہ العالمین دا عرش داغی دلندن یخکلی ہواراشی یقالو لها المثیران آغی ہوا تا دا مثیری ہواوین در دی ہوانم دی. دا بعض الفاظ دا حدیث و نوازح معلومی گی چلی کی دخل اجتحاد لرنشت دیو دا منقولات دیو سما دا او دا محمد مصطفیٰ نوری دلی یقالو لها المثیرہ آغی ہوا تا دا مثیری ہواوی دا عرش الرحمن دلندن اخکل مزیدار ہوا راشی دا ہوا پا جنت وردن نشی
فتصفق ورق اشجار الجنان وحلق المساريع د جنت د بوټو چې څومره پاڼې دي دا هوا په وجه دا پاڼې په خپلو کې ټقیږي خپلو کې چقې وهي او آواز ترې روزي وحلق المساريع د جنت د بنگلو چې څومره کړېګانې او زنځیرونه دي هغه زنځیرونه په خپلو کې وشرنګېږي آواز ترې راپورته د جنت د زنځیرونو د دروازو د جرندو او د جنت د پاڼو دا هوا چې په ورشي دا خپلو کې یو آواز شروع فيسمع لذلك تنين لم يسمع السامعون احسن منهم او د جنت د جرندو زنځیرونو او د جنت د اونو د پاڼو د شرنګاري او مزیدار آواز شروع شي محمد مصطفی فرمایي چې دا دومره ښایسته د سرود یو خوند لري چې لا تر اوسه پورې یو غوږ دومره مزیدار آواز اورېدلی نه وي داسې یو آواز ترې راپورته کېږي چې لا غوږ نه یې اورېدلی داسې یو مزیدار مست آواز ترې راپورته شي فتبرز الحور العين حتى يقفنا بين شرف الجنة دا مزیدار آواز د رمضان پشپه باندې چې د جنت د جرندو زنځیرونو د اونو د پاڼو نه راوځي د جنت په بنگلو کې دننه ناستې حورانې حیرانې شي نو فتبرز الحور العين حتى يقفنا بين شرف الجنة دا څومره غټو سترګو والا حورانې او سپینې حورانې چې جنت بنگلو دا راښکاره شي تر دین چې دی ودرېږي بین شرف الجنت د جنت په دویم چت کې چې کوم بالاخانې او بالاخانې کې چې چجي وتلي وي په دې چجو کې راودرېږي چې دا څه قصه چې دا آواز دی او سرود دی ورته ویلی چې دا خو د رمضان اول شپه ده جنت مزیدار او تزیین وشو او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امتیانو د پاره د جنت دروازې کلو شوي د جهنم دروازې بند شوي شیاطین وتړلی شو دوی ته دا وویلی شي دوی خوشحاله شي ډېرې خوشحاله شي فینادین هل من خاطب الی الله فیزوجهم دا حورانی آواز کوي هل من خاطب الی الله فیزوجه مونږ الہ العالمین پیدا کړیو زمونږ واکدار زمون والی و متولی الہ العالمین د دنیا د جنکو پیدا کړي الہ دی خو پلاران ورونه وته پیدا کړي نو چې چاته ورکړه راکړي نو هغه یې کوي او چې څوک چا باندې جرګه کوي نو په جنۍ نه کوي په پلار رور باندې وته کوي اوس د جنت حوران خو نه پلاران لري نه مورګان لري نو هغه جرګه بچاته کوي چا باندې به جرګه کوي چې الہ اے فلانه دا وحوره خو ما تم راکه په نکاح باندې جرګه به بچا کې نو دا قرآن آواز کوي فینادین چغی وهی هل من خاطبین الله اے دا محمد مصطفی امتیانو سوکشته دی چې الہ العالمین ته په جرګه راشي زمونږ بارکې زمونږ متولی باری تعالی دی الہ ته وایي چې تا باندې جرګه کوم وحوره ما تم په نکاح باندې راکې ويزوجه نو بس الہ داسې سخی ذات دی چې چا په جرګه وکړو مونږ یې وغوښتو نو الہ مونږ هغه ته ورکوي د حورانو جرګه به چا باندې کې باری تعالی باندې هغه متولی دی چې دا حوران یې دلته پیدا کړي جنت کې نو یې کې مونږ تم راکا ثم يقولن الحور العين بیا دا حورانو ته حوران ولی وي حور سپین ته وي دا ډېر سپینې دي عین دا مبالغه ده اخله کوئی د فلانی غټ سترګې نه مړه ټول سترګې وي نعین معنا غټ سترګو والا او حور معنا سپینی حوران د غټ سترګو والا د حور عین معنا او هغه داسې حوران حور مقصورات فی الخیام محبوس ساتل شوی په خیمو کې لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان انسو جن هاغی مخ کې داغی تمس قدرم نه دی کړي او داسې حورانی دي عواشق په مړونو خپلو باندې
ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا. نو دا درمیان سالی دی او په خپلو خاوندانو باندې بل نظری دی، نظرونه بل خواته نه اړوي. ثم یقولن الحور العین، بیا دا حورانی لگیا شي جنت کې چې کوم رضوان، جنت کې خپل رضوان الجنه دی، د جنت خادمین دی، د جنت شرطه ده. خسته پارکونو کې پولیس ګرځيږي امنیت د پاره، نه دا د جنت هغه د دې بدا د خدمت د پارم دی او دا ډول د پارم دی. خدا ګور ډیر خسته دی. محمد مصطفی فرمایي چې آخر جنتی کله جنت تلاړ شي دا دی جهنم کې بس کور شوی او ډیر تکلیف شوی وي. محبوب وي چې ټولو نه آخر جنت تزوی زاغم پیژنم. هغه چې جنت تراشي ندل تبدار رضوان الجنه د جنت د خادمانو کې یو دانه وګوري اب دمر نورانی وي، نو دې بدسي ګمان کوي چې ګنې دا رب العالمین دې نو خر ساجدا الله اس په سجده به پریوزي هغه تا هغه به دې ګریوان کې ونی سرانیغ به کې داسې شي کېده وی انت رب العالمین، ته رب العالمین ته ته سجده کوم. هغه ورته وی زستاسو د جنت یو خادم ما پولیس ما سکار مل سجدي ملګو وی خخته دومره خستوي ما یې ته رب العالمین. نجددن تیر شي نه یو بل رضوان الجنه به هغه بددن ډېر خستای نه دی وی چې اخو خدای تعالی نو خدا دې هغه ته پریوزي په سجده. نبی علیہ السلام غدری داسې ذکر کړی وی یو نه بتیریږي بل ته په سجده پریوزي. هغه به رانیخ کی چې رب العالمین نه امام ته سجدي مل نه دومره خسته دي چې دا ساده جنتی و پر خدای تعالی ګمان کوي چې ګنې دا باری تعالی. حوران आवाज کوي یا رضوان الجنه ما هذه الليله، اے د جنت خادمانو دا شش پدا. فیجیبهن بالتلبیه، د جنت رضوان او خادمین ورته د لبیک आवाज کوي چې جنتی ورته आवाज کوي نو ډېر خدمت کوي. خو ډېر په خسته زبان سره به جواب لبیک، حاضرم خدمت ته خدمت. ندی حورانو تبم د جنتیانو د خاطر د خادمین د جنت داسي پاستا الفاظ وی لبیک. ثم یقول هذه اول ليله من شهر رمضان، به ورته رضوان الجنه و د جنت حورانو دا د رمضان د میاشتې اول شپه ده. فتحت ابواب الجنه للصائمين من امه محمد صلى الله عليه وسلم، د محمد مصطفی امتیان چې روزدار دي د جنت دروازې وتکلو شي. قال ويقول الله عز وجل يا رضوان افتح ابواب الجنان ويا مالك اغلق ابواب الجحيم عن الصائمين من امه احمد. لقد د رمضان پاول شپه ربي کریم رضوان الجنه داسوین اے د جنت خادمینو د جنت دروازې کولو کوي. اے د جهنم مالکانو ججانو فرشتو د جهنم دروازې بند کوي د محمد مصطفی امتیانو نام چا چې روزي نیولي. ویا جبرائیل اهبط الى الارض، اے جبریل علیک السلام زمکی تلرشا فاسفد مردت الشیاطین، سرکش شیطانان اتڑا، سرکش شیاطین اتڑا. نو چاویلی چې دا آغی زمانے پوری خاصو چکل نزول دا وحی کی دا. نو قرآن کریم رمضان کے نازل دا انا انزلنا فی لیلت القدر او شهر رمضان الذي انزل فی القرآن. نو دا دید پارو تڑلے شو چی قرآن کریم کی سوک دا زان نس جوڑن کی او دی کسا آغا شیطانان وی تڑل شوی دی چی کم اسمانون تخیجی دا فرشتو وازون وریو دا علن روانی دستور گزارون کیگی وی دا آغا تڑلے شوی. وحفظناه من كل شیطان ماردنا دا دی استدلال. خدا دا بعض مفسرین رائے اکثرین رائے دا دی چی تر اسا پوری زمن دا نزول قرآن پوری دا خاص ندی. ہر رمضان کے مردت الشیاطین سرکشا اگا اتڑلے شی چی دا محمد مصطفی امتیان سرکشت. فاسفد جبرائیل علیہ السلام اتڑ مردت الشیاطین سرکش شیطانان وغلهم بالاغلال فزولنو اتڑا ثم اقذفهم فی البحار
اوی تړاو بیای سمندرونو پغرونو کېلته گزار کا حتی لا یفسد علی امت محمد حبیبی سیامم ترسو چې زما په محبوب محمد مصطفی داغه په امتیانو روزي خراب نه کی. دا اوس چې ماقام کې مازیګر کې جنگونه ګوري او نور فسادات ګوري دا سرکش نه دي واړه واړه شیطانان خوشي دي. قال ويقول الله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان ہر شپه د رمضان چې بیا راځي رب کریم داړخ نه आवाज کوونکې आवाज کوي لمنادي ينادي 3 مرات هل من سائل فاعطيه سؤلهم سوکشتري چې غختن کوي چې هغه کا کسانو کې زوته راوستي کوي نه راوستي خو موږ به دعا غواړو چې الٰه موږ هم پاره کې راولي. دا بیا په آخري شپه دومره بخنه نور وشي. وإذا كانت ليلة القدر يأمر الله عز وجل جبرائيل عليه السلام فيهبط في كبكبة من الملائكة او بیا چې کله دا ليلة القدر شپه شي جبرائیل علیہ السلام ته باری تعالی امر کوي دا اسمان نور فرشتو په یو لوی ډله کې راکوش شي وما هم لواء جنډه ور سره یخضر اشنه جنډه یو اشنه جنډه ور سره شین لباس سره تعصب مکوي. ډېر خلک د بریلیت په تعصب کې راغلي چې شین سیزو ګوري نو بیا وایي دا به چتر جهنمي لباسي او حال دا چې دا چا د شین لباس سره دشمنی ده نو که جنت ته دی لاړو نو جنت کې جامې څنګه دي ثياب سندس خضر په جنت کې جامې د ورېخمو دي خوشنی دي نو ټولو جنتیانو جامې التشنی دي بیا او دا شینواله هم ګوري د آسماني شین نه دی همدغه توتپاڼې شین دی دا خضر دی طویل کی گنبد خضرا چې ورته وي خضر سندس خضر من استبرق وجن الجنتین دا نو دا شنی جامې شنو سره تعصب مه ساتئ. او ابن سیرین رحمت الله علیه دارنګ عبدالغنی نابلسی صاحب د تعطیر الانام فی تعبیر المنام هغه دا ذکر کوي چې چا سړی خوب کې ولید مړ شوی وو او هغه شنې جامې وي او یا سپینې جامې وي نو دا دلیل د سعادت دی چې دا سړی ښه سړی دی باری تعالی بخښنه ورته کړې. او که خوب کې ولید چې تورې جامې وي نو دا سړی بیا بیکاره سړی دی ته بخشش نه دی شوی. نشنه جامه او سپینه جامه دا بهترینه جامه ده. شنه په دې لحاظ چې دا د جنتیانو لباس دی او سپینه خو نبی علیہ السلام خوښه کړې ده او امر یې کړی دی چې تاسو دا اغوندئ او په سپینه جامه کې مړي دفن کوئ. نو دوی سره لیوان اخضر شنه جنډوي فیرکض اللواء علی ظهر الکعبه دا شنه جنډه د لیلة القدر په شپه جبرائیل علیہ السلام د فرشتو په جماعت د کعبې د بره ودرئ وله 100 جناح منها جناحان لا ينشرهما الا في تلك الليله. دا روایت کې تفسیر شوی دی صحیح حدیث دار شپږ سوه وزري د جبرائیل علیہ السلام شپږ سوه وزري دي. د شپږ سوه وزرو کې دوه داسې وزري دي چې هغه فقط د لیلة القدر په شپه باندې کولاوي بل کله نه کولاوي. وینشرهما فی تلک اللیله د لیلة القدر په شپه کولو کې فیجاوزان المشرق الى المغرب دومره لوی وزري دي چې مشرق او مغرب نه تیری شي. فیحث جبرائیل علیہ السلام الملائکه فی هذه الليله بیا جبرائیل علیہ السلام د فرشتو د ډلې ته تحسیس او تیزوالی ورته وایي زر خورې شئ. فیسلمون علی کل قائم وقاعد ومصل وذاکر دا فرشتي بیا چې څوک د شپې په مانځه ولاړي هغه باندې سلام اچوي څوک چې ناستې ذکر کوي څوک منګزار وي وذاکرن او څوک چې ذاکر وي ویصافحون او مستړي مشي ورسره کوي. الفجر کله چې سبای راپورته شي سبای شي ینادی جبرائیل علیہ السلام معاشر الملائکة فرشتو تاواز الرحیل الرحیل زی واپس لل شروع شو. فیقولون یا جبرائیل فما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. دا فرشتی جبرائیل علیہ السلام نے پختنہ کئی الہ العالمین دا محمد مصطفی امتیانو حاجات سنگ کڑل
حاجتونه وته پوره کړل. فیقول جبرائیل علیہ السلام وته فرمای نظر الله الیهم فی هذه الليله فاعف عنهم وغفر لهم الا اربعه. الہ دی ټول ته چې د شپه کې چا قیام کړی دی، چا عبادت دعا کړي، چا ذکر کړي، هغوی ته د رحمت نظر وکړه او بخښنې ورته وکړي. الا اربعه مگر څلور کسان هغوی ته بخشش نشته. صحابه کرام ویریدل. فقلنا یا رسول الله من هم؟ مونږ پوښتنه وکړه اے د الله رسول علیک السلام من هم؟ دا څلور کسان څوک دي؟ قال رجل مدمن خمرنا، بل هغه یو سړی هغه دی چې هغه دایمي شراب خور دی، دایمي شراب خور. دغه انسان چې شراب خور دی دایمي دی سړي ته بخشش نشته. دویم وعاق لوالديه، د مور او پلار نافرمانه عادت بخشش نشته. مور او پلار نافرمان عادت یوازې عاق نه وي چې چاته پلار او مور عاق ویلی نو دا به عاق وګینې نه، عاق د عقوق نه نافرمانی چا نه مور او پلار خفای پارشي چې تی خفای. رسول الله مبارک یو صحابي ته تلقین کوي چې تب ګوره مور او پلار نه ازاره ولو کا اغتا او باسی من مالکا د مال خپل وای چې بچی زما د ازمکه او جیداد او سرمایه کې یو روپۍ امتا ته نه درکو، بیا به هم ته نافرمانی نه کې ګوري، مخالفت به نه کې چې بیا هم څه درته وایي منې به. او اوس چې یو مالدار پلار زوی د سرمایې نه وباسي نو دی به څومره مخالف شي، او چې مخالف شي چې بیا ته ورته هلکه مخالفت مه کوه نه وایي چې ما ته زوی نه دی ویلي نو زه ورته څنګه پلار ووایم. لنډه خبرې دی هلکه ته د وتی خو ته نه شي، تا ته زوی وایي که نه وایي خو ته یې زوی یې، ته تتلی چې ته نه شي او تا باندې د هغه تابعداري فرض ده. فرض ده ګورې ښه، فرض عین، فرض عین. فرض کفایي هم نه ده چې ګینې پنځو زامنو کې یو یې وکړي نو نورو غاړه به خلاصه شي. هر یو باندې بېله بېله فرض ده تابعداري، مخالفت به نه کوي. دومره د والد هغه امر او د مور او پلار امر مضبوط دی که درته ویل چې دا بیبي به ته طلاقې او طلاق دې نه کړم عاق شوې، دا ګورې سخت امتحان دی چې بچا راشي. پلار مور خفه ده، ستا د بیبي او د مور جنگ راغلی دی، مور یو دم کر خراخ کله چې بچی بس دا ښځه دې کور کې نوره نه مانم دا به طلاق، مخې سره به طلاق ورکې، مخې سره که دې ور نه کو هغې خفه شو ته عاق شوې. ګورې ښه د رمضان په دغه دومره خلکو بخشش شدهو کې ستا حصه بیا نه کېږي. تاسو واقعا مشهوره اورېدلې د اخوانانو مقررینونه چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام پرېښود حرم شریف په سرزمین او دشته کې او بیا هغه واده وکړه هلته او ډېر وخت بعد ورته دی راغی اسماعیل علیه السلام بهر ته تللی و. صرف دومره پوښتنه یې ترې وکړه کورنۍ حالات دې څنګه دی؟ ډېر بد حال دی او ډېره غریبي او فقیري ده. ناشکره وه که نه؟ ناشکره و چې اسماعیل علیه السلام ونې شخصیت څه دی نصیب دی او ته په دمن قبرونه کوي. بس وی ښه زه لاړم خو چې هغه خاوند راغی ورته ووایي یو ضعیف انسان راغلی و سپین ږیرې سلامونه یې کول او پس د سلام نه یې وی چې دا د کور دا درشلې دي ګډې وډې دي دا خردا بدلې کا. وی ښه زنانه قمقله وه پې پوه نه شوه. خاوند چې څنګه کور ته راغی خوشبویي پې ولګېده. وی نن کور ته څوک راغلي و؟ وی ولې وی ما باندې عجیبه خوشبویي راغله. څوک راغلي و؟ وی داسې سپین ږیری سړی و سلامونه یې کول او وی چې د کور درشلې دي بدلې کوې ښه درشلې ته یې که نه مزه په مخه دې ښه شه. ګوره د پلار بل چاته یې ویلي و چې هغه زوی ته مې وی ووایه که نه چې دا درشلې بدلې که اشاره وه صرفه. اسماعیل علیه السلام پې څنګه کلک عمل وکړه طلاق یې کړه لرې کړه او بیا هغه بله بیبي وکړه. بیا ډېر وخت بعد ابراهیم علیه السلام بیا راغی هغه ورته ډېر قدر وکړو. وی ته خو ګردون والې ته راشه دا سر درته وینځم. هغې به پېژندلي چې دا زما سر دی نو بیا هغه سر ورته وینځلو او کم کاڼي باندې چې ابراهیم علیه السلام خپې ایښې وي هغه مقام ابراهیم دغې کاڼي باندې ناست اوس هم چاپه پکې د هغې کې او دې باندې کعبه مبارکې ته چې کله داسې شډلې خو نه وي په دې به ودرېده ورته دیوال به یې کولو هغه اوس هم شته مقام ابراهیم چې ورته وایي. څومره عزتمند شو د سرو زرو غلاب پې د پاسه پروت دی او خلک ورځي او د هغه دیدار یې کوي. دې کې څه چلو عام کاڼې و خو ابراهیم علیه السلام پې خپه ایښې وه صرف. نو دا
وی خط څنګه حالات دی؟ ډېر ښکلي حالات او زندګي ډېره مزیداره تېرېږي. ګینې دا حرم په دغه دشتو کې دغې شپو کې څه شي ولته خو څوک راتلم نه، خو ښځه شکرګزاره وه. وی ښه خاوند چې د راغی سلام ورته ووایه چې دا درشلې د کور دی مضبوطې وساته. نو بیا هغه ورسره پاتې شوه. نو هغې بیا دا کمال شو چې د هغې شکرګزارې بیبي په نسل کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم غونې شخصیت راغی. د دغه بیبي په نسل کې اسماعیل علیه السلام اولاد دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. ناشکرې که ناشکرې نه وی کړی چې حالات خراب دي او داسې دي نو څومره بهترینه ښځه به ترې جوړه وه. یو به د پیغمبر بیبي وي. نو پیغمبر چې جنت ته ځي نو بیبي به څنګه پرېږدي چې مسلمانه وي او شکرګزاره وي؟ نو دا به هم بولې وي. او بل به د محمد مصطفی نیا جوړه شوې وي، دې سلسله او شجره کې به راغلې وي. دا ډو متیانو ټولو به بخښنې ورته لاړه په یو ناشکرۍ باندې چې حالات مې خراب دي او کمزوري دي او دا دي. ناشکري ورته دومره تاوان ورسو چې د پیغمبر د بیبیانو نه ووته او د محمد مصطفی د نسل او شجره نسب نه بالکل ووته، ختمه شو. خو هسې دا واقعه خو مونږ ته دا راښایي که نه چې پلار روی ته ووایي بیبي دې طلاقه که نو طلاقی به یې که نه. دا مونږ ته ښایي دا مسله که. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه راغی او زوی عبدالرحمن صاحب بیبي کړې وه نه وي. بیبي کړې وه خو داسې لرې نه چې وکتل دا عبدالرحمن صاحب د بیبي سره د مینې خبرې کوي. او د پلار ته یې خوند ورنه کته چې بچې ته خو لاړې پردی شو. څه یې ورته ونه وي چې تا خو خبرې کړي دي، ماښام یې راوغوښته وی راشه وی دا بیبي به دې طلاقه کړې. ښه اوس هغه دومره م ورته نه وایي چې څه ګناه ده، ولې څه چل شوي دی؟ وی ښه طلاق یې ورکړه. هوښیارو رجعي طلاق یې ورکړه. رجعي خو داسې طلاق چې بس 3 میاشتو کې نه مخکې مطلب سړی مجامعات او نزدېکت وشي بس طلاق خپله ختمېږي، بیا نکاح ته پکې ضرورت نه وي. دې ته رجعي طلاق وایي. طلاق دیم بد څیز اقبح د مباحات و هغه روا کارونه چې د خدای بدی شي نو یو پکې طلاق روا دي ضرورت په بنا، خو لکه بدی شي نو اول دا کار مم کوي او چې ډېره غصه درن رجعي طلاق وپېژنئ. ګورې هغه 3 میاشتو کې به سړی پښیمانه کېږي چې پښیمانه شو رجوع وکړه خبره ختمه شو، نه نکاح ته پکې ضرورت یې نشته، ته به صرف رجوع غواړي. او چې 3 میاشتو کې نزدېکت نشه بیا ګورې پخه طلاقېږي، بیا جدا کېږي، ته به باین ویلی شي. او دا بعضې کارونه هغه بیبیانو سره مه وایي. زه روکېږه پلار کره دې لاړه شو. ګورې دا داسې الفاظ دي که چا پکې نیت د طلاق و نو داسې طلاقه شو چې بیا به د سر نه نکاح تړي. زه روکه شه پلار کره دې لاړه، زه ورکېږه پرې کور دې بیا ونه ګورم. دا داسې الفاظ دي دا کنایه من الطلاق دې ته ویلی شي چې دې کې چا نیت د طلاق وکړه مخې سره طلاقېږي بیا. او که داسې ورته وي ته په ما طلاق یې خو دې زړه کې رجعي که نه چې هغه 3 میاشتو نو بیا رجعي طلاق دی. 3 میاشتو کې چې پښیمانه شو نو بیا نکاح ته ضرورت نه لري، رجوع کولی شي. رجعي طلاق یې ورکړو نو عبدالرحمن صاحب لاړه او دا بیبي ورته ډېره ګرانه وه. بله ورځ صدیق اکبر صاحب په دې لار تېرېږي یوه هدیره ده او په هدیره کې یو شلېدلی قبر دی. د شلېدلي قبر نه اشعار راځي، اشعار عربي اشعار دي چې غوږ کېښود د اشعارو کې په دې شعرونو کې د ده د انګور نوم اخیستل کېږي. دا څوک دی؟ دا زما انګور څنګه یادوي؟ خو ورغې پرې کمر ورته ودرېږه چې ګوري د ده زوی دی عبدالرحمن. هغه دې کنده کې ناست دی او د خپله بیبي پسې څه شعرونه جوړ کړي دي، هغه وخت سره چې هر شي هغه وایي، په شعرونو کې د خپله بیبي یادوي. خو د عبدالرحمن صاحب دا پلارو نه دي، د پلار یې دا زوی ولیده، څه یې ونه وی ورته تې لاړه. ماښام یې راوغوښته وی بیبي ته دې کم طلاق ورکړي دی؟ وی رجعي. وی ورشه رجوع ورته بېرته وکړه اجازت، واپس یې رجوع وکړه. نو ګورې دا مونږ ته دا راښایي چې کله پلار بچي ته وایي بیبي دې طلاقه که نو طلاقی به یي. نو د پلار دومره لکه مسله مضبوط او خدمت هغه اجري. دا اویس قرني رحمت الله تعالی علیه صحابي خو نه دی که نه، صحابیت نه محروم دی. ولې محروم دی؟ مور خدمت یې کولو. څوکونه ښه یې اورېدلي و غیبانه عاشق و احد کې خبر شه. احد ګورې د 3 کال د هجرت باندې شوي، د احد نه 2 کاله رستو محمد مصطفی وفات شوی دی او د د کلي خلک به راتلو مسلمانېدل به یو قصې به یې راوړې او ده به چې مور ته ووي مور د خدمت یې څوک نه وي چې ته لاړ شي بچي ما چا ته پرېږدې، بیا به پاتې شي. مینه یې دومره وه چې د رسول الله مبارک د غاښونو نه خبر شه نو دا 22 غاښونه یې ټول وایستل چې د هغه غاښونه نشته په خوله کې، نو زما په خوله کې ولې غاښ پاتې شي. خو راتلو ولې نه چې د مور خدمت مسله وه.
د مور د خدمت دی دومره ګټه ورته وکړه چې بیا رسول الله مبارک عمر فاروق صاحب راوغوښته وی اویس یو سړی دی د قرن علاقې د یمن نه دی، د قرن علاقې د یمن. اختر نه وروسته انشاءالله زما هلته د هغه مزار د پاره صرف زما مسقط سره دا بلقیس تخت صنعا یمن کې او د ویس قرنی سے مزار دا جوخ دی. انشاءالله اختر څلورمه پنځمه کې زما اراده ده نو د ویس قرنی رحمت الله علیه سلام ته به ځم انشاءالله. که لاړم بیا به هغه حالات تاسو ته وایم. الہ العالمین دی د هغه په برکت زمونږ او ستاسو مغفرت نصیب کړي وینوئ. نو هغه ویس قرنی هغه چې دی هغه رسول الله مبارک عمر فاروق صاحب ته ویل چې ګور ستا ملاقات به وسه کېږي او چې کله ملاقات دی ورسره وشي نو زما هغه ته سلام ووایه او بل زما د دې امت دپاره ورته سوال وکړه چې محمد مصطفی وویل چې ویس قرنی ته ووایه چې محمد مصطفی فرمایلی چې ته زما امتیانو باره کې باری تعالی نه وغواړه چې زما امت خدای تعالی وبخي. محمد مصطفی د عمر فاروق په لاس خبر ورلیږي چې هغه ته ووایي چې زما امت ته بخښنې وغواړي. بیا عمر فاروق رضی الله عنه 12 کاله مسلسل حج ته به ترات. اول ته به اعلان کولو چې قرن نو ویس څوک راغلی دی څوک بنو. دا 12م کال د دوره خلافه و چې د بیا په 12م کال د ویس قرنی سره ملو شه. بیا یو کس ورته وي دی ډېر غریب و مالدار خلک د کلي راتلل ورته وي چې خداسې وکړئ چې ما ځان سره بوځئ زه به ستاسو خان ساتم. په مزدورۍ چا سره راغلی و حج ته چا ورته ویل ته زمونږ یو شپونکی دی ویس نومېږي هغه خو به نه وي. عمر فاروق صاحب هم هغه راغی ورته حضرت علي صاحب هم ورسره دی طلحه رضی الله عنه چې راغی ودرېد نو دی ناست دی مراقبه دی. چا ورته وي چې امیر المؤمنین عمر فاروق راغلی دی وی ته دا خوله کولو که چې هغه کوله وکړه ډکه وه. وی محمد مصطفی غاښونه چې شهیدان کېدل ستاسو خولې اوس هم ډکې دي. ده چې خوله کوله وکړه نو یو غاښ هم پکې نه و ټولې ایستلي. بیا هغه ورته وي چې نبي علیه السلام دعا غوښتې ده امت دپاره او بیا نبی علیه السلام عمر صاحب ته داسې فرمایلی و چې که ته د ځان دپاره بخشش غواړې د خدای تعالی نه تم ورته ووایې چې ما ته هم بخښنه وغواړه. وګوره عمر فاروق ته داسې خبر. بیا هغه ورته چې ما ته هم بخشش وغواړه. هغه عاجزۍ نه ورته وویل چې ته ما ته بخشش وغواړه. یعنې هغه وعده به یې پوره کړي بخشش به یې ورته غوښتی خو عاجزۍ نه هغه د الفاظ وویل. نو مقصد مې دا دی چې دا کمال دته د مور په خدمت ګورې میلاو شوي و. مینه د محمد مصطفی وه ډېره زیاته او بل پکې ظاهري خبره دا وه چې د مور خدمت و د هغې د وجې نه دا کمال ورته میلاو شوي. نو یو شراب خور شو چې دته بخښنه نه کېږي او بل د مور او پلار نافرمانه عاق للوالدین وقاطع رحمنا او بل قطع کوونکې د خپل ولی رشته نه پالونکی انسان. ګوره دا څلور څیزونه دي خو یو نه یو کې خو سړی راغلی وي. رشته دارو کې یو چا سره په څه خفه یې رشته یې ورسه پرېښې وي. یو صحابي نبی علیه السلام ته وفرمیل چې ما سره خپل ولی نه کوي نو زه به یې څنګه وکړمه. نو هغه ورته وي چې خپل ولی پالل خو دې ته نه وایي چې تا سره خپلوي کوي نو ته به یې کوې. تاسو چې خپلوي کوي ته خو به خود کې تا خو د هغې بدله پوره کړه. خپل ولی پالل دې ته ویلی شي چې هغه در سره نه کوي ته یې ورسره کوې دې ته ویلی شي. دې کې به څوک راشي دی کم به دې ته تکړه شي چې تا سره مړی ژوندی نه کوي ته یې ورسره وکړي صرف د دې دپاره چې زه په دې سړي کې رانه شمه چې د رمضان په میاشت کې 15 کروڑه 80 لاکه کسان بخلی کېږي چې زه هغې نه ونوځم. محمد مصطفی په فرموده چې چا خپل ولی نه پالله دې نه بار کېږي. ګورې دې ته مو خیال وي رضا یې کوي پار قیمت باندې ستا مړي ته چې نه راغلی نه دي راغلی خو ته ورځه وته تاسو چې خبرې نه کوي نه دي کوي خو ته کوه ورسره. څلورم سړی مشاحن چاته وایي؟ قلنا یا رسول الله ما المشاحن؟ دا مشاحن څه شي دی؟ قال هو المصارم. دا مصارم دی. مصارم چاته وایي؟ تعلق شلونکی. یو نیم سړی خلک وسنډیوالي کوي دی نه کوي کبرجن شه خلق به تعلق ورسره جوړي ځان به دوست کوي ورسره دی به ځان ترې راغونډوي دې ته مصارم ویلی شي. چې چا در سره انډیوالي کوله نو ته یې ورسره دوه ځل کوه بیا انډیوالي کوه ورسره او چې نه دي کوله نو څلورم مصارم دی تعلق شلونکی. نو دا څلور یاد ساتئ تعلق شلونکی خپل ولی نه پالونکی د مور او پلار نافرمان دایمي شراب خور
دې سلورو ته ګورې بخشش په رمضان او چې رمضان کې نه کېږي حج کې هم دا مسله ده. حج که دا سړی به وکړي حج هم نه قبلېږي. ګورې فرض نه به په اخلاص شي، فریضه به ساقطه شي، خو لکه بخشش به ورته نه کېږي د ګناهو. دا شان نور کم فضایل چې دي. دا حدیث اوږد دی، انشاءالله که بیا موقع بیا به بیان شي. تر دې موضوعه د طویل روایت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د عبدالله ابن عباس په فرموده او روایت باندې نقل کړیو. موږ هم د هغې هغه ترجمه تاسو ته عرض کړه. الہ العالمین دی د دغه لوی خیر نه موږ محروم نه کړي. درود شریف په شوق سره ولولئ. الہ العالمین دا کم کثیر التعداد کې بخششات چې د امت ته کېږي زمونږ د ټولو هغې کې نصیب پیدا کړي. کمې بیبیانې چې اواز اوري او هغې دعا غواړي الهه د هغوی هم ورکې برخه پیدا کړي. او رب کریم دا څلور مهلک مرضونه چې شراب خوري ده، نافرمانی د مور و پلار ده، او تعلق شلول دي، او خپلولي نه پالل دي، د دې لویو جرمونو نه موږ وساتې. او رب کریم د نیکانو دعواتو کې برخې پیدا کړي. الہ العالمین څومره حاضرین چې ناست دي ټولو ته په نظر د رحمت سره وګوري او زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي او توفیق د نیکو اعمالو را عطا کړي. که لیلة القدر تیر شوي الهه هغې کې برخه راکړي او که را روانه توفیق پکې د قیام او د عبادت را نصیب کړي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله وبارک وسلم.